پاکستان ته د امرالله صالح غوسه او د غني د خبرو څخه ملاتړ همدارنګه پر پاکستاني ځواکونو د طالبانو زبردست برید جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. شمالي وزیرستان کې په 2 بریدونو کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په 2 وسلوالو بریدونو کې د پوځ 4 عسکر او 1 پولیس سرتیری وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په پوځ د برید په اړه پوځ پخپله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو امنیتي سرچینو VOA ډیوه ته تایید کړی چې تېره شپه د شمالي وزیرستان د میر علي خیسور کې پوځ د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع عملیات کول، خو د پوځي پارټۍ دغه ځای ته په رسېدو وسلوالو په دوی ناتاره ډزې پیل کړي دي او 4 پوځي سرتیري پکې وژل شوي دي. امنیتي سرچینو ویلي پوځ بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او علاقه یې په ګیره کې اخیستې، خو وسلوالو ته د اوښتي تاوان په اړه معلومات نه دي خپاره کړل شوي. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دعوه کړې چې د میر علي په خیسور کې پوځ په طالبانو چاپه وهلې او بیا نښته شوې او دوی پکې 2 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه هم کړې. بل لور ته د میر علي پولیس مني چې پرون په میر علي بازار کې یو پولیس سرتیری د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. بلخوا صالح وایي د ولسمشر مرکه د خاطرو بیانول نه بلکې د نوې مبارزې پیل دی. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح تر څو میاشتني ځنډ وروسته د ولسمشر غني لومړنۍ مرکه د یوې نوې مبارزې پیل ګڼلی. هغه پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د مبارزه به د افغانستان د قضیې د حل لارې لپاره وي. هغه نه ده روښانه کړې چې دا مبارزه به کومه بڼه او څنګه مخته وړل کیږي. له دې سره د ولسمشر غني مرستیال ټینګار کړی چې د طالبانو پر وړاندې په جنګېدو پښیمانه نه دی او پرې ویاړي. د هغه په وینا طالبان د افغانستان مالکان نه دي خو یوه برخه یې کیدای شي. صالح زیاتوي چې د ټولو افغانانو په کور د افغانستان په تربدلیدو به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. یو ځل بیا ویلي چې افغانستان ډېر لوی دی او پاکستان یې نشي خوړلی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.